هارون ور پغړ کوي وروشندې ګلونا هارون ور پغړ کوي وروشندې ګلونا یا نند ګلالو یا نند ګلالو بچانو کړي دې ختمونه هارون ور پغړ کوي وروشندې ګلونا هارون ور پغړ کوي وروشندې ګلونا او نن د مدرسه کې ولو یا خوشالي دا راغلي علماء دي سرشم بیا دستر بندي دا راغلي علماء دي سرشم بیا دستر بندي دا نو پټ کې ورتا پسر کړي نو پټ کې ورته پسر کړي دا د دوی د مینا دونو هارون ور پغړ کې ور وشندې ګلونا هارون بسم الله الرحمن الرحیم په شروع په نامه در بسم جلال چې خاص او ډیر په کې مهرباني د پروګرام پښتو فاین تر اساس د حق در ملګرا تور ما اساس بدرون خدمت کې حاضر یم لوړ دیر شګو کس په یو مدرسه کې دا 350 ماشومان نن ختم وږي د قران مجید په دې کې ناظرم وا ایپزم او ترجمه په وږي د کلی ماشومان مینن ختم وکړو په مونږ هم وږي مونږ هم ځان را ورسو دا اوس خبر کو مونږ سره اوسېږي دا خو ما سره دا دوا موجود دي ستانوم سره ځه سیام خان تام دې مدرسې نه ختم وکړو او ترجمه دې وکړه کیفز ناظری ختم سو ماشومان پکې ختم وکړو تریفن مخکې د خیال ای پس باکې ترجمه پکې وسی پزروان نور چې کم ماشومان مونږ ګورو هغه ته سویل غواړي کم چې سبق نه وي څورته ویل غواړي ورته چې زنګ په شان سبق وایي په ځو کې ترجمه وکي بیا ختم وکي دا شان زنګ په شان خوشاله خپل خپلوان را او جرا دا راته د اختر په ورځ لري خوشاله کنه خوشاله نن خوشاله کنه زال کامیاب کوم ته بګ دعا کوه عزتمن تو کتون یو ماشوم بل ولاړ دې سمې دوه خبره کومه جی تاسو نوم دې زار فرحان خان فرحان تای په زګو کا ترجمه دی ولکه ناظر دی وکړه ناظر شګو کا سوسیدونکې او جی تاسو دې مدرسې سنوم دی حذیفه مسجد دینه سو کسان نن ختم وکړو خرڅه به نه 53 کسان او نور سویل غاړي او جو نو چې کم کتون کې مونږ راځي تاسو سویل غاړي دا ماشومان ته دا بچو ته کم چې نه قلار دي زور ته چې هغه مور پلار هغه تربیت وکي او هغه قرانونه به ختم کی او نور چې غټ شي تربیت قرانونه به ختم کی او زموږ خیال کوم څنګه ختمونه وکړه او هغه ډېر په تربیت سره راغو کی سید نور دې سیر راته مخ کې د خیر مخکې ان شاء الله پس کو بیا ترجمه وس یو درجه کو دې شګو که جمعه تعلیم به جوړيږي ان شاء الله به هم د دعا کوه ان شاء الله ډیر مننه عزت منشي جوړې بد جنت غني سبحان ورکوي باچتا چې څوک علم د قران ورکوي جوړې بد جنت غني سبحان ورکوي باچتا چې څوک علم د قران ورکوي باچتا چې څوک علم د قران ورکوي قران یې چې ویل به هم وکړي پر عمل عزتمن تو کتون څنګه تاسو په سونه خون کوي سونه مزه کوي خيسته صادر خيسته ټوپي جی دا د شګو کس لور د سره تعلق ساتي ستانوم سره زار اماد علي د کم ځای اوسیدونکو موږ شګو کس اوسیدونکو جی بالکل څو کسانو نن ختم وګجی نن 53 کسانو ختم وکړو د ختم وي په زو ناظره او ترجمه وسو مونږ ناظره جی مالتا به بس کړه یار دونه غټي هي پس زمون 12 سپاره روانه دي جی د دې مدرسې نه وي بالکل مخ کې صحیح اراده ده ان شاء الله عالم جوړېدل غواړم ان شاء الله کتون کو څه ویل غواړي سکتون دا ویل غواړم جی چې هغه مور او پلار ته بلکې ټول مسلمانانو ته چې په خپل بچو باندې ختمونه وکي او بیا تربیت کوله صحیح وکي او د قران او د علم ختمونه دی په وکي ان شاء الله او جی یو جهان مننه ډېر شکریا ستاسو نوم دی زار سیاب تام ختم وکړو او دا نظری ناظری نو سویل غواړي ماشومان چې څونه کتون کی ګوري مونږه هغه ته دا
خواست کوو چې خپلو ماشومانو باندې سبق وایي، ترجمې ختم پرې وکړي، ناظرې او ښه تربیت وله ورکوي. چې نور څه ډېره مننه. ستاسو نوم دی ورور؟ فوایز. دا راته ووایه تا څه ختم وکړو؟ ما ناظري. مخکې د څه اراده ده؟ مخکې علیم جوړېږي. دعا کوه موږ ته صحیح ده. زه الله هم خوشحاله که ډېر عزتمند شي. عزتمندو کتونکو دا زموږ د چم دا قاري صاحبان دي چې انشاءالله تمه لرم د رب ذوالجلال نه چې دوی به انشاءالله علم به کوي، د دې علاقې به غټ خدمت کوي، دا دین به انشاءالله خورئ او الله دې زموږ زړونو ته دا دین کوز کړي. هارون ور پغاړه کوي ور وشیندې ګلونا، هارون ور پغاړه کوي ور وشیندې ګلونا، یا نند ګلالو یا نند ګلالو بچانو کړي دې ختمونه، هارون ور پغاړه کوي ور وشیندې ګلونا، هارون ور پغاړه کوي ور وشیندې ګلونا. نن د مدرسه کې یو ولویه خوشحالي ده، راغلي علما دي سرشم بیا دستر بندي ده. عزتمندو کتونکو څنګه تاسو په دې ویجوال کې وکته دا څونه ښایسته ماشومانو دین ختم وکړو، غالبا 53 دا وخت ما سره شهید الله قاری صاحب موجود دی په څنګ کې جی دا کریډ هم دوی ته دا کم چې تاسو ولید دا کم نوجوانانو دوی چې کم ختمونه وکړه، یو خو د الله مبارکي در کوم شهید صاحب جی مختصر نه په واجه سو ماشومانو ختم وکړو جی ماشاءالله څه ترجمې والا او ناظرې والا او ټول دغسې 50 تلک بګ رسېږي. الحمدلله دا زموږ د دې قاري صاحب محنت دی په دې ځای کې د ډېر وخت نه دی زموږ سره دلته مسافر هم دی، موږ د دې ځای مقیم یو. الحمدلله دا د بسایو محنت باندې او د والدینو په محنت باندې دې مقام ته ورسېدلو او الله دې مزید موږ له نور هم توفیق راکړي دی. او زه مزید د خپلو رشته دارو د دوستانو د ټولو داسې ویل غواړم چې زموږ آینده نسل ټول داسې شي او د والدینو دپاره داسې په دنیا کې هم د عزت او نجات ذریعه جوړه شي او په قیامت کې هم د نجات او د عزت ذریعه جوړه شي. قاری شهید صاحب دا راته ووایه په دې کې ناظره څو کسه قاریانو وکړه ای پس پکې څونه وکړو؟ رسم ناظرې والا څومره 45 کسان ناظرې والا دي او تقریبا 10 پورې ترجمې والا دي داسې او داسې پکې 15 شپږ جنکۍ ناظرې والا دي. یو جهان مننه جی ډېر شکریه. نو پټ کې ورته بسر کړه د دوی د میدانونو، هارون ور پغاړه کې ور وشیندې ګلونا، هارون ور پغاړه کې ور وشیندې ګلونا، یا نن د ګلالو بچانو کړي دې ختمونه، هارون ور پغاړه کې ور وشیندې ګلونا، هارون ور پغاړه کې ور وشیندې ګلونا، ورکو مبارک مور پلار تننا پمینا مولا ته خود لید قرآن سره سید اجمل صاحب موجود دی جی دا کریډ هم دوی ته کم تاسو ولیدا کم ماشومانو فارغ شو جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یو خو شاهد صاحب ډېر مبارک شه اجمل صاحب سوري چې ماشاءالله دونه د دې وړو کې سیمې نه دونه ډېر فارغ شو، دونه ډېر قاریان، یو خو تاسو له مبارکي در کوم جی. مختصر نه په واچوئ بس تاسو له هر کله تاسو ته وایو چې تاسو دلته راتګ وکړو، ستاسو په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله شوم او دلته خو ماشاءالله زموږ سره ماشومان د دې د تربیت چې کوم روان کړی دی نو ما دلته وخت ډېر وشو دوی سره جي د دې د قاعدې نه واخله بیا د ناظرې د شن مخکې حفظ او بیا د شن ترجمه او جي نو زموږ سره تقریبا د شن ماشومانی مر سره وي نو اته ماشومان نن ماشاءالله دا وي دستربندي وشو غوته پټه بستر شوي دستربندي دا شن 45 ماشومان چې هغه پسنه کې د الله کلام محفوظ کو دا شان ماشاءالله غټه لکانو باندې مو مهنت کړو د کالج او د سکول په سطح باندې نو څه کسان تقریبا په 9 یا 10 کسان داسو چې هغه ماشاءالله سره ترجمه او تفصیلی هغه ماشاءالله د اسلام احکام د قرآن او د حدیث پرنا کې هغه تفصیلی هغه ختمونه وشو. نن دا یو اخیری ورځ هغه ټول ته هغه والدینو ته هغه ټول خاندان ته مبارکباد پېښ کوم او نور ته ماشاءالله په دې کلی کې محله کې چې څومره زموږ نوجوانان دي نو ان شاء الله موږ چې کوم کور شروع کوو موږ ان شاء الله اشتهار به دا کوو چې په دې کې ان شاء الله شرکت وکړو د ټول فائدہ د دنیا او د آخرت فائدہ غوته ورسیږي ان شاء الله. قاری صاحب دا راته وایي ماشاءالله وړوکی چم دی 53 ماشومان پر یو کمال نه دی جی غټ کمال دی ماشاءالله. دلته کې د ترتیب داسې جوړ دی چې داسې ماته داسې کور نه ښکاري چې هغه د خپل کور نه زموږ سره دغه کوشش نه داسې کور ماته نه ښکاري چې د خپل هر یو کور نه او خپل ماشومان نه لګ بیا دغه د ماشومان یوز را لګل نه دغه شروع خیال ساتلو دا ټول ماشاءالله د محلي ول خپل منځ کې اتفاق او اتحاد سبب دی چې نن تاسو ښکار شو. قاری صاحب اخیری پیغام تاسو سوي جی
خپرونه راغونډو چې بس آخري پیغام دا دی ان شاء الله چې انده ته پرم دا شان الله دې موږ دا شان توفیق راکړي او د محله والو په امور کې د الله برکت واچو دا شان زوم په دې نو کل کې نو نسل کې چې دا شان زموږ سره د کوشش جاری ساتي الله دې موږ مزید ترقی او دا شان د دنیا او د آخرت د شان د آخرت جوړولو چې کوم اسباب د ذریعہ دی الله دې موږ په دنیا کې راکړي امين. ډېر من جزاک الله خیر صاحب یو جهان مننه شکریا عزتمندو کو تم داو تنن ورځ خبرونه دي خپل قربات او ارمان لور کې اجازه پډېر بخون کې رب جلال سپارم تاج کوګ علم د قران ورکوي تاج کوګ علم د قران ورکوي قران یې چې ویل به هم وکړي پر عمل باچ تاج کوګ علم د قران ورکوي باچ تاج کوګ علم د قران